وایي زه لاس نه دروړم اوبال دی کلیوالې، زه لاس نه دروړم اوبال دی کلیوالې، په تندي باندې د خال دی کلیوالې. د واده د بندوبست کیسې به وکړو، د واده د بندوبست کیسې به وکړو، د پوهنتون آخري کال دی کلیوالې. د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به غښتلي اوسیږئ. نن راسره یو تکړه ځوان چې د پوهنتون آخري کال دی راسره میلمه دی، ځوان تکړه شاعر دی. نو راځو له دوی سره مرکه لرو چې د دوی په ژوند باندې شاعرۍ باندې بېلابېلې قصې لرو. نو موږ سره پاتې شئ، دا ویډیو تر پایه وګورئ، د افغانستان منظرې یوټیوب چینل در سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. په سر کې به راشو چې ښاغلی مشفق صاحب خپله لیدونکو ته ځان معرفي کړي چې دا څوک دی، د کوم ځای دی او خپل ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم امان الله مشفق دی، زه د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په الحال د پروان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې زده کړیال یم. ډېره مننه، ژوندی اوسېږي. نو راځو مشفق صاحب ته چې دا ځوان شاعر دی، چې راځو د دوی د شعرونو په هکله اوله د دوی سره غږېږو چې دی په څونه شعرونه یې لیکلي دي تر دې مهاله پورې؟ شعرونه خو تر اوسه پورې تقریبا داسې دقیقه شمېره یې ماته نه ده معلومه. ما خپله چې کله شعرونه لیکل موبایل په یاداشت کې مې لیکل، نو اکثره شعرونه له ما نه خپله ورک شوي دي، یا موبایل لازم شوی یا موبایل ورنه ورک شوی، نو دقیقه نه ده دوسه معلومه چې څو ته به رسېدلي وي. واقعا هم چې سړي لږ زره بېخیالي وکړي نو هغه تا ته به ډېر څه نه ښکارېږي، خو په واقعیت کې به هغه ډېر معنا لرونکي شیان وي او ته به په قصه کې نه یې او د هغه به درنه ورک شي. نو راځو له ده څخه دا پوښتو چې ده د شاعري چې څوک پیل کوي نو دغه حتما په زړه کې یا مین یا عاشق یا اکثریت شاعران چې موږ لیدلي دي، نو د ده څخه پوښتنه وکړو چې ده ولې دا شاعرۍ ته مخه کړه، له کوم وخت نه شاعري پیل کړې ده؟ شاعرۍ پیل خو زما خپله د شاعرۍ سره شوق او مینه وه، نو همدغه وه چې زما شاعرۍ ته مخه کړه. او بیا زه خپله چې کله د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته خپله ادبیاتو ته کامیاب شوم، پښتو ادبیاتو ته، نو هماغه و چې شعر او شاعري ته مې شروع وکړه. په خپله هغه شاعر او د شاعرۍ څه زما شوق و، نو کله کله به مې یو شعر لیکلو، هغه شعر به اکثره وخت ډېر بې خونده و، خو بیا به هم زما به لیکلو. ډېر ښه. اول ځل چې تا شاعري کوله په کوم وخت کې دې وکړله؟ ته په ښوونځي کې وې او که د ښوونځي د وخت کې یو شعر راته ووایې. لومړی شعر د مکتب په دوره کې و. د مکتب کې موږ ته استادانو ویل چې تاسو داسې یو څه لیکنې وکړئ، یو څه جوړ کړئ، مثلا یو څه اختراع، داسې چې مو په وس کې هغه وکړئ، تاسو ټول ته بیا موږ هغه درکوو که نه، تحفې به ډالۍ به درکوو. نو ما غوښتل چې یو څه ولیکم یا یو څه جوړ کړم. بیا موږ صنفیان وو، ځینې به مثلا ټانګونه جوړ کړي وو، ځینې به تیارې جوړې کړې وې، ځینې به شعرونه جوړ کړي، ځینې به لیکنې لیکلې وې. ما خپله یو شعر ولیکلو، نو چې کله مې استاد ته ورغللو هغه ته ادارې ته، ټوله وایي چې ښه شعر دی، خو خپله چې اوس هغه کله ووینم یعنې بیخي داسې یو رقم نثر غوندې دی، بیخي شعر غوندې نه دی. نو د هماغه وخته زما د شعر سره علاقه شوه ورو 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 تر دې دمه. که ملک درته په یاد دی چې اوس یې د لیدونکو ته واورئ؟ په الحال هغه ما سره په موبایل کې نشته او په یاد مې هم نه دی. ما خپله کتابچه کې لیکلی و، کیدای شي اوس بیخي ورک وي. ښه، سمه ده. خو زه چې تر کوم ځایه خبر یم مشفق صاحب چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، یعنې دی وایي په اول ځل باندې مین و. نو که دا قصه راته لږ روښانه کړي مشفق صاحب، صاف دا لیدونکو ته وایي چې څنګه چل و؟ مینتوب خو زه چې ما فکر ته چې څومره رسېږي اوس وخت کې، یعنې داسې کس به نه وي چې پوښتنه ترې وکړي چې مین یې یا نه یې. مثلا حتما به مین وي او وایي چې زه مین یم، مینه مې کړې ده. نور نو که خپلې مینې ته رسېدلی وي او کیدای شي خپله مینه هم پرې خبره نه وي، خدای به مین وي، نو کیدای شي څه داسې شته وي چې وي به. بلکل. که دا لیدونکو ته صافه قصه وکړي نو کوم ځای کې مین شوی وي هغه
کلی و کور و ښار و څه ډول ځای و که لږ روښانه کړي؟ نه داسې خو نه یم نشه وایي په خپل زړه کې مې خپله لکه مینه وه په خپل زړه کې مې خوښه کړې وه چې دې ته به رسېږم نو په خپل ځان باندې مې په خپل هغه باندې مې نه کور نه کلیوال نه نور خپلوان خبر کړي وو په خپل زړه کې مې ساتلې وه او خپله مې کوشش کړی چې ورته ورسېږم خو متاسفانه چې د ژوند هغه نه و نصیب مو نه و. ډېر ښه ډېر ښه. زه خدای مهربان دی نو ژوند څخه ناهیلي په کار نه ده. تا څخه یوه نړۍ مننه. نو که راشو ستا په اوسنۍ شاعرۍ باندې وغږېږو تا په اوس مهال کې کله چې ته د ژبو ادبیاتو پوهنځۍ ته راغلې یعنې پښتو ادب ته دې مخه کړله دلته مسلکي نفرې شولې نو دلته که په دې باندې راته لږ وغږېږې چې تا په اوس څه رامنځته کړي دي یعنې غزل دې لیکلی دی څلوریزې دې لیکلي لنډۍ دې لیکلي کومه فلم ته تا ډېر کار کړی دی؟ ما خپله چې شعرونه لیکلي دي د غزل په برخه کې مې ډېر شعرونه لیکلي یو څو څلوریزې مې لیکلي خو غزل په برخه کې یو څو بیتونه یو څو شعرونه سره شته دي غزل په برخه کې مې څه شعرونه لیکلي 4 بیته دي چې په دې کې یو ادبي صنعت هم کارېدلی وایي چې غریبۍ را باندې داسې کانې وکړې غریبۍ را باندې داسې کانې وکړې هر احمق ته مې نیولی په اخلاص لاس هر احمق ته مې نیولی په اخلاص لاس وایي غریبۍ را باندې داسې کانې وکړې هر احمق ته مې نیولی په اخلاص لاس او چې له موږ نه په ښکاره ډول غلا کړي چې له موږ نه په ښکاره ډول غلا کړي یو ډاکټر بل چې نیولی په پلاس لاس ډېر ښایسته. او یو بیت دی دا مې د غزې د حماس د ډلې لپاره لیکلی وایي چې راځئ ټول لاس په دعا شو دا به وایو راځئ ټول لاس په دعا شو دا به وایو چې حاکم شي په غزه کې د حماس لاس. څومره خوندور یو ځل بیا یې وایه. او وایي راځئ ټول لاس په دعا شو دا به وایو راځئ ټول لاس په دعا شو دا به وایو چې حاکم شي په غزه کې د حماس لاس. او د مشفق په ملګرۍ به پښیمان نشې د مشفق په ملګرۍ به پښیمان نشې چې ته ورکړې په دوستۍ سم د الماس لاس. ډېر ښایسته. او چې ته ورکړې په دوستۍ سم د الماس لاس. ډېر خوندور دی. وایي څنګه پکې برخه د هر چا ورکړم څنګه پکې برخه د هر چا ورکړم زړه خو بس د یو سړي لپاره وي. اوس وخت کې چې زه ما فکر ته راسي باید سړی لنډې لیکنې وکړي ځکه چې خلکو سره دومره وخت نشته وي لنډه لیکنه لنډه کیسه ادبي ټوټه دغه به زما په نظر ډېره ښه وي. واقعا چې لنډه کیسه او لنډې لیکنې رښتیا هم اوس وخت کې ډېر رواج شوي دي او ډېر لوستونکي لري نو کومه غزل لري یا د اوس مهال یا مخکې د مکتب د دورې دي که لیدونکو ته وایي خوند به یو غزل شته د پوهنتون په لومړي سمیستر کې مې لیکلی او د جمهوریت دوره وه نو د شپې خوب نه راتللو بس یو ور داسې الهام غوندې کار شی ورته وایي مقصد دغه چورت راولو چې شعر ولیکم لیلیا کې وم په کاټ کې پروت ومه نو وایي توره شپه د تنهایي د بل څه نشته توره شپه د تنهایي د بل څه نشته او توره شپه د تنهایي د بل څه نشته د غمونو پریماني ده بل څه نشته او په سلګو هر وخت ورپسې ژاړم په سلګو هر وخت ورپسې ژاړم بې له یاره زندګي ده بل څه نشته او مسلمان دي سره ورونه مسلمان دي سره ورونه دا خبره کتابي ده بل څه نشته او راځئ چې ورکړو یو بل ته خپل لاسونه راځئ چې ورکړو یو بل ته خپل لاسونه همدا مو کامیابي ده بل څه نشته چې مو سوله په وطن کې شي تل پاتې چې مو سوله په وطن کې شي تل پاتې ربه تا ته مو زاري ده بل څه نشته او ای ربه ته خو یې وینې چې څه حال دی ای ربه ته خو یې وینې چې څه حال دی هرې خوا ته خاموشي ده بل څه نشته او هرې خوا ته خاموشي ده بل څه نشته. ډېر خوندور دی.